سودا د انسانانو پکې کېږي نرخ ارزان دی او توبه د پاکستان هم عجیبه غوندې دکان دی. که چیرته د توده د پښتنو وینه په کار شوه نو ورشه جی ایچ کیو دی، های کورټ دی، پارلمان دی. سلامونه ملګرو، تاسې وینئ د وطن حالات په پښتونخوا وطن او د پښتونخوا وطن په ګډون د نړۍ په ګوټ کې چې چیرته هم میشت پښتانه افغانان دي، د پښتون ژغورنې غورځنګ ملي رهبر منظور احمد پښتون له اړخه په ټوله نړۍ کې د احتجاجونو کال شوی دی. نو په اووم جولای به د نړۍ په مخ میشت چې چیرته پښتانه افغانان دي دا په وطن پښتونخوا وطن کې د روانو بدمنیو او د نوي اعلان شوي اپریشن پر ضد احتجاجونه کوي. په دې کې په کار ده چې په ننګ افغاني په پښتانه مینه د خپل وطن د کونډو بورو او د خپل وطن د دغه بدبخت حالاتو په خاطر ګډون وکړي. تاسې وینئ پرون بله ورځ په باجوړ کې چاودنه وشوه. څنګه وشوه؟ غټ ګاډی په منځ سره پرې کړی و، د انسانانو ټوټې ټوټې لاسونه او خپې 400-500 میټره غورځول شوي وي. هغه تصویرونه به تاسو لیدلي وي په سوشل میډیا چې یو انسان د بل پښتون انسان خپه په لاس کې اخیستې وي. نه بلخوا د اوښ په خپه څومره درز غوبل تیر شو. او د بله ورځ راسې نن په مردان کې په جلاله کې زما او جلاله کې چاودنه شوې ده. پښتانه په وینو لت پت دي، هېڅوک د تپوس او د دغه نشته. زمونږ پښتانه چې ګورې که ټیک ټاک ته لاړ شئ که بل داسې رسنۍ کومه ته لاړ شئ چې ډېر خلک یې ګوري او ویني، دلته د پوډریانو ټرینډ مشهور دی. ټولو سمو روغو رمټو پښتنو اکثر د ځانونه پوډریان جوړ دي، د سړک په غاړه به بوزي په ولي کړي دي. دا نړۍ موږ ته نه ګوري، دا خلک موږ ته نه ګوري. دا پاکستان ریاست یا دا نور خلک چې دا څوک چاودنې کوي دا بدمني خوروي دا دې ته نه ګوري. ای چې ودره یو خوا په باجوړ کې د پښتنو خپې او لاسونه له وجودونو نه غوڅ شوي دي، بل خوا نن په مردان کې په جلاله کې د پښتنو وینې په سړکونو روانې دي، بل خوا پښتانه په رسنیو کې د پوډریانو چمونه کوي، د پوډریانو پیشې کوي. و ظالمانو لکه دا کوم طرف ته روان یو مونږ، هر چاته ساتیرۍ سندرې یو شی بل شی خوند ورکوي، په کار ده چې وشي. خو چې کله په وطن دومره بد حالات وي، نن مشر منظور چې باجوړ ته د هغه شهید کور ته ورغی چې د هغه 15 خویندې او د 15 خویندو دغه یو شهید دغه یو ورور و عرفان چې شهید شو، د هغه بچیانو چغې تر اسمانه رسېدلې د مشر منظور په تش لیدو باندې. تاسو خبره یې د یو د 15 خویندو ورور د هغه ټوټې ټوټې لاش کور ته ورغلی وي، د هغه په کور به څه تېرېږي. د سېنیټر پخواني سېنیټر هدایت الله په کور به څه تېرېږي. دا نن په مردان کې بله ورځ په دغه کې شوې وه. څومره چاودنې دا د دې دپاره روانې دي چې پښتانه دې شي ته راضي کړي چې اپریشن دې وشي، چې دوی په خپله دا نارې ووایي چې اپریشن دې وشي. دا د مکې په یو پلیننګ روانې دي. او زمونږ د پښتنو بېغوري و ظالمانو کم از کم په وطن چې دومره بد حال روان وي، په کامو په وطن دومره بده ورځ روانه وي، په ځای د ساتیریو لږ په دې باندې خو یو ټرینډ خو چلوئ، یو ویډیو خو کوئ، یو پیغام خو شیر کوئ چې یعنې موږ په دې شي خوابد یو ځورېدلي. نو په هر صورت په اووم جولای په ټوله نړۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخه احتجاجونه اعلان شوي دي. په شمالي وزیرستان کې به هم کېږي. د شمالي وزیرستان له ټولو پښتنو ملګرو، د غورځنګ له ملګرو او د ټولو انسان دوسته خلکو نه خواست چې د شمالي وزیرستان په احتجاجونو کې زموږ سره ګډون وکړي او د نړۍ په مخ چې چیرته هم د پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخه احتجاج کېږي، د ټول افغان ملت نه مو خواست چې په دې احتجاجونو کې په ننګ افغاني په پښتنه مینه د خپل برباد وطن د حالاتو د بدلون په خاطر ګډون وکړي. مینه او مننه.